روانې شوې کوشچن پیدا شو توحید پر دین غږ وشو فرشتو خدای د یوې جملې سره متمیانو د ټولو فرشتو پریشاني ختم کړله چې یې ورته وویله ویله دا څه واقع دی چې دوی سجده ونه کړله فوراً پروردګار ورته وویله فرشتو خفه کېږو نه سجدو مې مه غلطېږو وکان من الکافرین اردو کې ترجمه دا چې دی چې یې پرانا چپ ہوا کافر ہے دا اوس نه دی دا پټ کافر و ویروس چې کله علي اتحاد راغو اوس پکې ویروس څرګند شول ویله څه وکان من الکافرین دا و هغو کافرانو نه هسې سجدې کولې یا امتحان پاته نه وه لګېدلي یا د ویرسو پاته نه وه لګېدلي چې دې کې کومې ویرس دي ایا رښتا د سبوح القدوس یې ذکرونه کوي مقامیانو خدای اوس معیار مقرر کړلو چې ډېرو سجدو کې د کافر پېژندی نه شي ډېرو المنځو کې د کافر پېژندی ډېرو روژو کې د کافر پېژندی نه شي ډېرو حجو کې د کافر پېژندی نه شي ډېرو مقدسو ګیرو کې د کافر پېژندی نه شي منافق پېژندی نه شي مطالعانو کافر به کله پېژندې خدای دې هغې چې لازمه اجتماع وکړي هغې اجتماع کې کافر او منافق پېژندګلۍ دپاره نوره سجدې مجدې نه المنځونه روژې نه علي نامه واخله که څوک خوشحال شو مدا مؤمن دی که څوک خفه شو مدا کافر او منافق دی جان شوم تاسې نه سجدو کې خلک کافر پېژندی نه شي کیدای شي سارې سجدې کې وي خو د علي بغض والا ویرس وجود کې موجود وي د علي بغض والا ویرس موجود وي هغه کې کسه ما بله ورځې دا کیسه وکړه کوم ما ته د ډېر خوند راکوي الزادګانو براخه دی تاسې تخپه وکسه هارون رشید بهلول ته ویله بهلول ته بهلول ویله هارون څه بد شو ویله منډه لاړ شه ما ته څلوېښت حرامیان راوله دربار الله اکبر چې د کافر جمله نه وي او قیامت کې مو غوړې ته بیا لاس راواچوئ هارون داسې ویله ویله دا بهلول دی لیونی دی دا به اوس کلو په کلو سار وي څلوېښت کاله تېر شي دا به ما ته څلوېښت حرامیان راجمع نه کړي بهلول ورته خوشحال شو ویله هارون ډېره ښه اوس یې ما نه واخله متمیانو بهلول راووتو چوک ته بازار ته مین چوک ته راووتو ویله خلکو چا علي ساکناوي راشوئ هارون رشید انعام ورکوي پیسې متمیانو یا خو دا غږ کوله وه شا کې په زرګونو منافقان رامیان بهلول نه چاپ چاپېر تاو شول چې کله تاو شول نیمه ګنټه تېرېده که نه څلوېښت ارامیان بهلول هارون ته دربار کې ودرول خیر المبارکې ګیرې زبردست کسان هارون ډېر حیران شو ډک دربار ورسره دی ویله بهلول څنګه دې وپېژندل نو دا خو ماله دا به اوس کلو په کلو سار وي چې بیا لمانځه څوره دي بیا روژو څوره دي بیا سجدو څوره دي دغه مخلوق به دا داسې رېته لوی بور کې چون کوي ویله هارون دښمني نحلبیت وکړه علي حلالي و حرامي دپاره شرط لمونځ نه دی حلالي و حرامي دپاره شرط روژه نه دی حلالي و حرامي دپاره شرط حج نه دی حلالي و حرامي دپاره شرط زکات نه دی ویله نو څنګه دې معلوم کړه ویله چوک ته ودرېدلو غږ مې وکړو چې چا علي ساکناوي راشوئ ویله څلوېښت خبرېږمه په زرګونو مو وکړه ویله دې چې حلالي و حرامي معیار څه دی لمونځ نه دی دا د علي نما دی علي نما واخله که خوشحال شو حرامزاده دی که خفه شو هغه حرامزاده دی صاحبونه که هر څوک کوي حجونه یا خیرات کې په زرګونه بې اعلامي علي نه سوا
دوا تاسې واخیسته. دویمه متمیانو څه کله دا وشوه ابلیس رجیم شول په څه شي باندې سجدې خو ډېرې کولې په سجدو نه په لمنځو نه د علي په ولایات باندې هغه رجیم شول. توجه مو دی جار شو واخلې دا د علمیانو نښته تخپاله مو سره خپله ځان سره یوسو. اوس د فرشتو ته ویله که نه څه پروردګاره دا هغه څوک ځمکې باندې ګرځوي څه هغه فساد کوي د دې پس منظر لږ واوره. بس دې سره هم بیا په موضوع خپرلي دا مو د سودا دی خو تاسې تواني بي بي په همدغې ورځې کسان وي چې دا خپله امانات یې تاسې دی حلالزادګانو امانات یې ځان سره یوسوئ. ویله چې کله فرشتو ته ویله اورېدنې لپاره بلند صلوات مولانا مې باندې ختم کړ. څه تاسې واورئ زه به بیا خوشحال شم. مدامیانو فرشتو څه کله خدای ته ویله څه ته هغه څوک ګرځوي څه هغه فساد کوي او وینه پلوي. خدای طرفه نه دې خبرې سره هغوی نه عذاب راغلل. اسمان کې پرته وشوه فرشتې پورې شولې غاب وشولو څه تاسې خدای سره جواب څنګه کړی دی دغې خبرې تاسو ته اوس سزا. خو دا ده که بیا اورېدلي وي مجلس نه بعد مو ته وایي که نه دی اورېدلي نه نن یې ځان سره یوسه. متمیانو ویله څه فرشتو څه کله ولیدو څه عذاب روان دی یوه پټې ویله الامان 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 عرش الهي کې دا غږونه وشول. امان چېرته عذاب نږدې کېدو ټول راغلل جبرایل ته. جبرایل ته خو سرداره ملایکه یې خدای سره د څې رڅې خبرې ته کوي موږ خو داسې هغه ترک اوله وکړله اوس دا په وخت د عذاب روان دی د خدای دغه عذاب نه به څنګه بچي. ویله څه علي نه مخ مو واورېده که نه جبرایل ورته ویله ویله فرشتو ته ویله څه علي نه ما مو واورېدله ویله څوی عرش الهي کې د علي یو کور دی اخته مو بوځم هغه لمنه ونیسو کنې په بلې تاسو دغه عذاب نه بچېږئ نه. متمیانو جبرایل چې دا ټولې فرشتې ورسې شولې جبرایل ته نه مخکې دی څو محجابو کې لاړل ننداره یې کوله مخامخ یو ښایسته ښکلی کور دی زبرجادونه یاقوتونه مروریدونه جوړ دی ونې لیکلی دی هذا البيت العاليين دا د عليینو کور دی. علي ورته وایي چې کله ډېر علي وځای ته جمع شي هغه ته بیا علین نه وایي. ویله دا د علینو کور دی. ویله اوس څه وکړو ویله دغ کور نه طوافونه شروع کړو. متمیانو جبرایل ونه مخکې فرشتې ورسېدي د علي کور نه د علي خلخانې کور نه ورته ورکوي چې کله اووه طوافونه یې په راکړه که نه څلور طرفه د علي کور ته هغوی سجده وکړله. چې کله سجده وکړه متمیانو سجده چې کله وکړه که نه ملنګانو دا جمله راوړې بیا شه په مولا خپرلې فورا خلیق ورته وویله جبرایل ویله ویله فرشتو ته سره ویرکه مبارکي ورکړه چې د علینو کور سجدې وجې نه ما یې تاسې ګناه معاف کړله. تاسې څه سجده وکړئ دوی کور ته دې وجې نه تاسې ګناهان ما معاف کړي. ادم څه کله دا ولیدل که نه ادم ویله پروردګار ته پروردګاره زه خوښ ما کوم امت روان دی هغې کې ډېر ګناهګار ورکېږي هغوی ته ویله بېله لاره وکړه چې هغوی راشي تا کور ته بیا دغه علینو کور ته سجده وکړي. متمیانو پروردګار ورته ویله ادم ته روان یې پاس ته علینو کور دی عرش کې دغه ځای کې تا ته هغه چېرته میلاوېږي. ویله سوال یې ورته وکړو پروردګاره تا ته په علینو کسان وي چې ما تا بندوبست وکړه واوره د ګټې جمله دی چې کله ادم ورته وویله چې تا ته په علینو کسان وي که نه خدای جبرایل ته وویله جبرایل نه ویله لاړ شه د علینو کور نه ډایرکټ یو کور جوړ کړه نما ورباندې کېږده مکه عرش کې علینو کور هغه شولو پاش کې د علینو کور مکه شوله. متمیانو چې کله اوس ادم ورته وویله ویله ما چې کوم امتیان دي که نه دوه ټکې علم بې کړی نه وي هغوی بیا دلیل غواړي. دلیل یې څه دی هغوی وایي چې دا خدای کور دی زه ورته وایم چې نه دا علي کور دی هغوی ما ښه مني. پروردګار ورته وویله څه ادم خفه کېږه ما زه به ډېره رجا په باندې علینو کور نه یو علي مکې ته واستم
علینو کور دی هلته فرشتو ته سجده وکړه هغوی ګناهونه معاف شوي علینو کورونه یې کربلا د ځمکې کې نجات کې ټولو کې پرشان کړل متمیانو مکه د علي کور کربلا د علینو کور نجات د علینو کور دوی ته څلور طرفه سجده داسې واجب دی لکه پنځه وخته لمونځ واجب دی حسین ته سجده داسې واجب دی که لمانځه والا سجده داسې پاتې شوه هغه موافي شته که حسین سجدې کې د هغه دغه وکړلې دې موافي نشته دی ځکه شانوار صاحب بادشاهوله دغه سل حقیقت نیسه نه پیدا اوس راته پاته ولګېده چې شانوار صاحبوله چې د کعبې طواف غرض خود د مولا دی غوث الخواص دی چې د شیخ په در مقیم دی حق بادشاہ میرا ناصر دے مینی آخری ساری پورے باستری شو باس مولا مصبرلی آخری ساری پورے حق بادشاہ میرا ناصر دے باستوسی نجار شو تو ځان علي نو نه حساب کړو دا علي نو کور ته ملایکو سجده وکړه عرش کې خدای خوښه وه ورته ویله په عرش کې دا کورونه ورته جوړ کړه چې تاسې که عرش ته نشئ رسېده دغو کورو ته سجدې وکړئ داسې وایي چې عرش کې معلینو د علي کور ته سجده وکړله دا سجده ځکه علامہ اقبال بولا چې اسلام کی دامن میں اس کی سوا ورکیہ ہے ایک سجدہ شبیر ایک ضرب ید اللہ حسین یې واده سې سجده وکړله چې تاسې خپله ولیده متمیانو موږ تاسې پابند یو پابند ځنه خلک یایي که نه چې موږ خدای آزاد پیدا کړي یو نه موږ تاسې آزاد نه یو کله به چې لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله کلمه ویله که نه ته پابند شوې که ته آزاد یې نو بیا پنځه وخته لمونځ مه کوه آزاد یې که نه که ته آزاد یې نو بیا ته کلمه مه وایه که تا آزاد یې نو بیا ته نکاح مه کړ بشه ته خدا آزاد پیدا کړې تا نکاح څه څه دي تا کلمې لوستلو څه څه دي تا لمانځو څه څه دي نو بیا ماه مبارکې رمضان روژه مه ساته بیا هر کال حج ته مه ځه ته خدا آزاد پیدا کړې ته حجونه څه کوې نه متمیانو عرش الهي نه چې قانون جوړ ده که نه مغې ورځې نه واخله قیامت ورځې پورې موږ د آل محمد غلامان یو غلامان به وو دی غلامانه ایمو تاسې لاسونه خدای جدا مه ځکه کمبرلي خان ویله څه اخبار ته کمبرلي خان ویله غلامي کوي غلامي د هغه دار کمباره لیکو چې موصوف په خدمات روح الامین دی دغه دار کې د کمبار غلامي کوي دې دار نه بغیر خو شته ځکه متمیانو علیینو کورونه یو کور شام خرابه وګرځېدله څنګه خرابه وګرځېده چې هلته خدایي روح موجود و که نه ورا بیبي خو د خدای روح دی که نه ټوله شپه به متمیانو جنت البقي نه د حسین قدرمنه مور تله د خرابې دیوالو ته به کېناسته که نه ژړا او فریادونه به کول متمیانو یوه ورځې دربار ورته ویله که نه بیبي ته چوکې د نیمو شپو سره څې خرابې دیوالو ته دلته ناسته وي شام خلک خو بیا ولې ته ژړا کوي متمیانو چې سجاد مولا بیبي وسیرو بسله که نه مشرې ورمنې ورته ویله که نه چې وا بیبي ته چوکې شام خلک خو بیا ولې دي د خرابې په څنګې راغلي ویله څه هغه به ژاړي فریادونه به کوي مشرې بیبي ورته ویله بیبي ژاړي بیبي ژاړي که بیا ژاړي بیبي ورو ورو لږه ژاړه وګورئ پکې د شام بیبي جنت البقي بیبي ته څه ویله که بیا ژاړي بیبي ورو ورو لږه ژاړه خو بیا ولې مو په خاورو ساکنه ده داسې خو نه وي چې ورا بیبي خوب نه راویښه شي متمیانو جنت البقي نه بیبي راتله ټوله شپه به خرابې ته تېروله بیبیانې به پڅېدلې ټوله شپه به خرابې کې وړې بلبلې ته تېروله وریځو نه یوه وریځه وه وړه بیبي خوب نه پاڅېدله د ګرانو رباب نه کوه د خرابې بیان دی که نه رباب تعلق خو وړې ورمنې سه ورسره دی که نه تعلق کې دوی سه ورسره دی خرابې سه ورسره دی د وړو تړو کې د وړې بلبلې وړوکی ګفتار لږ وغږوه ارمان د حسین دی یو وړې مینې سه په یاد وکړو
نن مو پرېږدوه یو څو ترورې ژړاته نور کسان دې سبا نه ژړا بیا تاته ترورې نن خو نن سخیري شپه هغه خرابېږي که نه نن خو د کلکه کلکه کوکو ته پرېږدوه څه لږه ژړا وکړه ترورې ما ته شوق راغلو نه کبان جوړ نه کړي ما وړه جنازه یوسه کربلا ته که د نامو چېرې داسې مخ ته راشي شپره ګریوان یوړلو امیا ته یو به یوسو یرکبیر او ګریلي ته څه څه وچې شنډې وښیم کاکا ته امام حسین نو کمیانه دعا پکې بس بیا به ډایرکټ سوز وغږېږي نور وخت نشته نو کمیانو وړه بیبي خرابۍ نه راووته د شام چړو کې واړه واړه قدمونه واخیستل راغله یو ځای کې کېناسته وړوکې مخې کربلا ته واړولو وړې زنې ته وړوکې لاس ویر کړلو ورو ورو د ځان سره یې مو علي اصغار اورولو نو کمیانو نجات نه مولا ولیده خو اوس د سواره بیبي خولیا کېږي د فقیرانو جامې واخیستلې غاړې کې ګنجبول راغو د شام چلو کې ورته کېناستلو بیبي ویله قربان پکې ده ویله نه مینه به قربان شم ډېره قدرمه مې ورمنوې ډېره شېرې دې یو سوال خو درته کوم ویله ورته فقیره څه سوال دی ویله دا
Yeah!